ګرانو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د ب درس وایو. ب د پښتو الفبا دریم توری دی. ب د انګلیسي د بی په رقم دی او د ب آواز ورکوي لکه بزګر یا بیزو. نو راځئ چې د ب درس ووایو. ب بایسکل، باسط بایسکل لري، پر بایسکل بازار ته ځي. اوس نو تاسو دا دواړه جملې زما سره تکرار کړئ. باسط بایسکل لري، پر بایسکل بازار ته ځي. تاسو ګورئ په باسط، بایسکل او بازار کې ب راغلې ده. راځئ وګورو چې له ب څخه نور کم نومونه راځي. ب باران، باران ته په انګلیسي باندې رین وایي. ب بیرغ، په انګلیسي باندې بیرغ ته فلاګ وایي. او دا چې شي دي؟ آفرین، بوټونه، دا هم د ب څخه راځي. نو موږ ګورو چې د ب څخه باران، د ب څخه بیرغ او د ب څخه بوټونه راغله. اوس به وګورو چې که ب د یو لغت په مابین او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. کباب، په کباب کې ب په مابین او آخر کې راغلی ده. اوس نو تاسو راته ووایاست چې له ب څخه نور کم نومونه راځي. آفرین، ولدن. دا درس به په خپلو کتابچو کې 3 وارې ولیکئ. ب بایسکل، باسط بایسکل لري، پر بایسکل بازار ته ځي. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو شه.